بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الدرس الخامس پنځم نمبر درس دی په دروس اللغة العربية کې. د درس کې تا ته اول همزه استفهام پیش. اول مثال کې دی وای سعید، یعنی سوالونه او جوابونه دي. سعید وای اکتاب محمد هذا یا یاسر؟ اکتاب محمد هذا، ایا د محمد کتاب دغه دی یا یاسر؟ یعنی اول کې تپوس تینه کوي یاسر، یاسر وای لا هذا کتاب حامد، دا د یاسر کتاب نه دی بلکې دا د حامد کتاب دی. سعید بیا تپوس کوي این کتاب محمد، د محمد کتاب چیرته دی؟ یاسر وای هو علی المکتب، هغه پر ټیبل باندې دی، هناک دلته وګور په ټیبل باندې پروت دی. سعید بیا وای این دفتر عمار، دفتر څخه مراد هغه کاپۍ ده یا هغه کتابچه ده چې مراد ورڅخه دفتر دی. وای د کتابچه د عمار چرته ده؟ یاسر ورته وای هو علی مکتب المدرس، هغه پر هغه ټیبل د مدرس باندې پرته ده، یعنی هغه ټیبل باندې بره پرته ده. نو کتابچې ته دفتر وای او ټیبل ته خو مخکې مو مکتب وای. سعید وای قلم من هذا، قلم د چا دی دغه؟ یا علیو، ای علی دا قلم د چا دی؟ علی وای هذا قلم المدرس، دا قلم د مدرس دی، یعنی د استاد. سعید بیا وای علی وای سعید وای این حقیبة المدرس، حقیبه هغه بستی د مدرس چرته ده؟ حقیبه دا کوم کتابونه چې پکې اچول کیږي یا دا کمپیوټر چې پکې اچي بعضې کسان، نو دې ته حقیبه وای. یا بټوه، دا د پیسو بټوې ته هم زما په خیال حقیبه وای. علی وای هي تحت المکتب، هغه د دې مکتب د دې ټیبل نه لاندې پرته ده. بیا دلته تمرینونه درته وای. اول اجب عن الاسئلة الآتیة، و جواب راکړه د روانو سوالونو. این کتاب محمد، کتاب د محمد چرته دی؟ نو هو علی المکتب هناک، هغه په مکتب باندې په دې ټیبل باندې. این کتاب عمار، د عمار کتاب چرته دی؟ نو ته داسې ورته ووایه چې کتاب عمار تحت المکتب یا فوق المکتب، د عمار کتاب دی دفتر یعنی په دې ټیبل باندې لوړ پروت دی. این حقیبة المدرس، هغه بستې د مدرس چیرته ده؟ جواب کې هي تحت المکتب، هغه د مکتب نه لاندې ده د ټیبل نه. بیا 28 نمبر صفحه کې وای اضف الکلمة الاولى الى الثانیة، اضافت وکړه د اولې کلمې و دویمې کلمې ته. اول کې ولیکلي دي کتاب محمد، کتاب محمدین، ځکه ته چې اضافت کوې د یوې کلمې بلې کلمې ته نو تنوین به غورځي په دې حالت کې، ځکه تنوین دا فر انقطاع دلالت کوي او اضافت فر اتصال او انقطاع دواړه یو ځای کې نشي جمع کېدلی. بل دا دی تنوین هغه د نکرې علامه ده او دا رقم اضافت د معرفه او نکره یوه کلمه کې نشي جمع کېدلی. د بیا لیکلي نو مکتب المدرس، ګور دا اضافت چې کوي مکتب المدرسی، مکتب ټیبل د مدرس. نو قلم حامدون دی، خالی ځای کې قلم حامدین ولیک. بیت عباس، غرفة علی، دفتر سعید، مندیل یاسر، قمیص عمار، سریر خالد، مفتاح البیت، دکان التاجر، بیت المهندس، کور د انجینر، اسم الولد، نوم د هغه هلک، کتاب الله، بنت الطبیب، مفتاح السیارة. نو دا ټول اضافت یې وکړه او آخر مضاف الیه مجروره کړه. دریم دی وای اقرأ، ووایه واکتب ولیکه مع ضبط اواخر الکلمات، سره د اخر د کلمو اعراب پر ښکاره کړه. باب المدرسة، باب مضاف د مدرسې، دا ټول مضاف اضافي دي. حمار الرجل، خر د هغه سړي،
بیت حامد کور د حامد. سیارة المدیر هغه موټر د دې مدیر. او دا رقم مندیل عمار دستمال د عمار. اسم الطالب نوم د طالب. بیت الله کور د الله. فی کتاب الله من بیت المدرس د شروع د کور د مدرس. علی مکتب المدیر پر ټیبل د مدیر. څلورم دی اقرأ ولیکه. این بیت المدرس چرته دی کور د مدرس. اقرأ معنا ووایه. چرته دی کور؟ هو بعید هغه لیرې دی. جواب القرآن کتاب الله قرآن د الله کتاب دی. 90 نمبر صفحه کې بیا دی وایي. دریم الکعبة کعبه چې ده بیت الله دا کور د الله دی. بیا څلورم نمبر محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله د الله رسول. پنځم خرج المدرس مدرس ووتی من غرفة المدیر د غرفې د کمرې د مدیر نه. شپږم هذا بیت حامد دا کور د حامد دی. وذلك بیت خالد هغه کور بیا د خالد دی. بیا اوهم نمبر هغه ابن عمار طالب زوی د عمار طالب دی. او وابن یاسر تاجر او زوی د یاسر تاجر دی. اتم بیت المدرس کور د مدرس بعید لیرې دی. و بیت التاجر او کور د تاجر قریب د نزدې دی. نهم نمبر هذا مفتاح السیارة دا چابي د موټر ده. این مفتاح البیت چیرې د چابي د کور. لسم نمبر کې من انت یا ولدو څوک ته ای هلکه. نو هغه ورته وایي جواب انا ابن عباس زه زوی د عباس یم. او یولسم وابن من هو دا زوی د چا دی. نو د جواب کې هو ابن خالد هغه زوی د خالد دی. دولسم نمبر این مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرته دی مسجد د الله رسول وسلم. نو په جواب کې هو فی المدینة المنورة مدینه منوره کې دی. دیارلسم نمبر بیت حامد کور د حامد فی المدرسه مدرسه کې دی. و بیت محمد کور د حامد فی الجامعة فی جامعه کې دی. څوارلسم نمبر اسم المدرس نوم د مدرس سعید سعید دی. واسم المهندس نوم د انجینر خالد خالد دی. پنځلسم عم الطالب اکا د دې طالب یعنی تره د طالب غنیون هغه مالدار دی. شپاړسم نمبر باب المسجد دروازه د مسجد مفتوح کلاوه ده. و باب المدرسه دروازه د مدرسې مغلق هغه بنده ده. ولسم خال حامد ماما د حامد چې دی فقیر دا مسکین دی. اتلسم نمبر سیارة عباس موټر د عباس چې دی فی الشارع فګلۍ کې دی. دیرشتم نمبر صفحه کې بیا 19 نمبر ابن من انت ته زوی د چا. انا ابن المدرس نو د جواب کې ورته وایي زه زوی د مدرس یم. شلم این الکلب هغه سپی چیرته دی. وتحت السیارة هغه لاندې د دې موټر نه دی. پنځم نمبر وایي کون جملا مفیدة وایي دغه جمله مفیدې ذکر که بملء الفراغ په ډکو کولو د فارغ ځایونه فیما یلي چې را روان دي. نو زه وایم اول باب البیت دروازه د کور مغلق هغه بنده ده. دویم این چرته ده. اوس مفتاح السیارة چابي ده موټر. دریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. څلورم بیت الطبیب کور د طبیب بعید لیرې دی. پنځم القرآن کتاب الله. شپږم خدیجه چې ده عمة حامد عمه د حامد ده مثلا یا خالة حامد خاله د حامد ده. وهم انا ابن المدرس زه زوی د مدرس یم. یا انا ابو المدرس زه پلار د مدرس یم. اتم مکتب الطالب مکسور ټیبل طالب مات شوی. یا قلم الطالب مکسور دواړه صحیح دي. نهم باب البیت مفتوح باب المسجد یا دروازه د مسجد یا باب المدرسه مفتوح. لسم
خرج المدرس وته مدرس د کوم ځای دی؟ من غرفة المدیر، د هغه غرفې د مدیر نه. شپږم بیا دی وایي صحح الترکیبات التالیه، صحیح که دا ترکیبونه را روان ترکیبونه. القلم الطالب، داسې به وکړې قلم الطالبي، القلم به ترېنه لرې کړه ځکه مضاف باندې الف لام نشي راتلی، دا نحوي قاعده ده. او باب السیارة، سیارتو نه دی، سیارتو غلط دی ځکه سیارت دا باب مضاف دی، سیارت سیاره مضاف الیه دی، مضاف الیه مجرور دی. نو باب السیارة بنت حامدون غلط دی، د خالی ځای کې به بنت حامدین کې، بنت مضاف دی، حامد مضاف الیه دا مجرور دی. اسم الولد، اسم الولد غلط دی، اسم الولد اسم مضاف دی، الولد الولد مضاف الیه. الرسول، الرسول غلط دی ځکه الف لام پې راوړل په مضاف باندې دا قاعده خلاف ده. رسول الله. ابن المدرس، ابن المدرس دا غلط دی ځکه مضاف باندې تنوین نشي راتلی. ابن المدرس. وهم دی محمدون، صحیح دی یا محمدو، چې کله منادا پر راوړي یا محمدو ووایه. خالدون یا خالدو، استاذ یا استاذ، ولد یا ولد. بیا دی وایي اقرأ مع ضبط اواخر الكلمات، وایي اقرأ ولوله او واكتب ولیکه سره د اخر کلمات ده. یا علی، یا عباس، شیخ، یا شیخ، یا رجل، یاسر، یا عمار، دکتور، یا دکتور. بیا 30 نمبر صفحه اتم وایي اقرأ المثال الآتي، ووایه هغه روان مثال. ثم كون اسئلة مثله، د دې په اندازه سره سوالونه ذکر کړه. مشیرا الى الصور التالیه، اشاره وکړه روانو صورتونو ته. کتاب من هذا؟ هذا كتاب حامد. قلم من هذا؟ هذا قلم عباس مثلا. بيت لمن هذا؟ هذا بيت مدير. سرير لمن هذا؟ هذا سرير المدرس. هذا سرير المدرس. دا خالی ځایونو کې داسې ورته لیک. نه هم دی وایي اسم، اسم الولد محمد، اسم د هغه هلک نوم د هلک محمد دی. او واسم البنت زینب، نوم د هغه لورکۍ چې دی هغه زینب دی. بیا دی وایي اسم المدرس حامد، نوم د مدرس حامد دی. مسم المدیر، څه دی نوم د مدیر. بیا د ابن وای ابن خالد، زوی د خالد فی المدرسه، په مدرسه کې دی. وابن حامد فی الجامعه، او زوی د حامد په جامعه کې دی. ابن المدرس فی الفصل، زوی د مدرس په فصل کې دی. این ابن المدیر، چیرته دی زوی د مدیر. 30 نمبر صفحه کې وای اقرأ ولیکه، اقرأ ولوله ما یلی هغه چې را روانې، مراعیا وای خیال وساته قواعد نطق حمزه الوصل، دا قاعدو ده نطق یعنی خبرې په حمزه الوصل، حمزه وصلی ده. دا ابن کې د حمزه وصلی ده، یعنی دا په درج د کلام کې هغه غورځي. کله چې دا په وسط د کلام کې راشي، چې په ابتدا کې راشي دې باندې به نطق خبرې به کوي. ځوان چې ابن زید، ابن زیدین دا زوی د زید دی. نو کله چې دا په منځ د کلام کې راشي، دی اول وای ابن حامد فی العراق، زوی د حامد په عراق کې دی. وابن حامد، ګوره دویم دی په وسط د کلام کې رالی، یعنی دغه ابن چې په وسط د کلام کې راشي، د کلام په منځ کې بیا د حمزه به غورځي، یعنی کتابتا به یې راوړي، لیکې به یې، خو نطق به نه فکوي. وابن حامد فی الهندي. دویم خرج ابن طبیبی، خرج ابن طبیبی، خرج ابن طبیبی، یعنی په ابن سره بل تلفظ نه کوي. من البیت ووتی، زوی د طبیب د کور. دریم ذهب ابن التاجر، لاړ زوی د تاجر الى السوق بازار. یعنی دا قاعده ده چې لفظ د ابن کله په وسط د کلام کې راشي، مونږ وایو چې اوس محمد ابن زید، یا مونږ وایو چې قتیبه ابن سعید، قتیبه ابن سعید، قتیبه ابن سعید. ګور دا ابن حمزه هغه نه ویل کېږي ځکه دا په وسط د کلام کې راغلی ده. او بل پنځم څلورم اسم المهندس،
نوم د مهندس ګور دا بیا حمزه ده په اول کې راغلې په دې سره نطق کېږي خبرې. فیصل واسم الطبیب مسعود او نوم د طبیب او ډاکټر چې مسعود دی. شپږم ابن من انت ته چا بچې انا ابن الوزیر. ګوره یعنی په شروع کې چې ابن راشي هغه به نطق فکه او لیکې به هم او په منځ کې چې راشي په دې سره نطق نه کېږي. الکلمات الجدید الرسول الكعبه او دا رقم الاسم نوم اسم نوم الابن ابن بچی ته وایي العم عم اکا ته ویل کېږي یعنی ترت الخال خال ماما ته ویل کېږي الحقیبه بستۍ ته ویل کېږي السیاره موټر ته الشارع ګلی مغلقون دا شی بند شوی دی تحت معنا لاندې هناک معنا دغه ډول دلته المهندس معنا انجینر او سیاره المدرس السیاره وی مضاف ده المدرس مدرس مضاف الیه ده. الدرس السادس شپږم نمبر درس یعنی په دې کې د اخره کې تاته یو قاعده بیان کړه د ابن په حواله سره. دا ابن چې لفظ د ابن دی ګوره دا که هر ځای کې احادیثو کې کدی منځ کې راغلی محمد اوس ګوره قتیبة بن سعید او دا رقم زبیر بن العوام دا رقم عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس ګوره دا چې په منځ د کلام کې راشي دا بیا دلته دا حمزه غورځي په دې سره به نطق نه کوي او لفظاً به لیکې خو نطق به کېږي نه. وبالله تعالی التوفیق.